د ناټو عمومي قومندان په افغانستان کې د خپلو عملیاتو د بندیدو او د ځواکونو د بشپړ وتلو اعلان وکړ. په افغانستان کې د ناټو تر چتر لاندې د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وایي چې په دې هیواد کې عملیات درولي او د ځواکونو د بشپړ وتلو بهیر یې پیل کړی دی. میلر زیاته کړې مخکې هم ویل چې افغان ځواکونه دې مسؤلیت ته چمتو دي، اوس نو باید دغه مسؤلیت پر غاړه واخلي. میلر زیاتوي په داسې حال کې چې موږ د امریکایي ځواکونو شمېر صفر ته رسوو، موږ به اډې په لومړي سر کې د دفاع وزارت او نورو افغان ځواکونو ته ورکوو او دا ټولې هغه اډې دي چې موږ به ورڅخه وتل پیلوو. دغه راز میلر زیاته کړې که څه هم د مې لومړۍ نیټې په له افغانستانه د ځواکونو د وتلو بهیر رسمن پیلېږي، خو په وینا یې په محلي کچه د دغه بهیر لپاره تیاری پیل شوی دی. میلر وایي خاص تجهیزات بیرته له ځانونو سره خپلو هیوادونو ته لیږدوي او یوازې هغه به افغان ځواکونو ته سپاري چې مجبوراً له دوی څخه پاتې کیږي. د طالبانو او امریکا د دوحې تړون له مخې باید ټول بهرني ځواکونه د مای تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وتلي وای، خو د امریکا د نوي ولسمشر جو بایډن پر راتګ نوموړې یاده موده د سپټمبر تر 11 پورې وغځوله. طالبانو ګواښ کړی که امریکایي ځواکونه د مای تر لومړۍ نیټې ونه وتل نو دوی به یو ځل بیا پرې بریدونه پیل کړي، خو میلر هم ویلي که پر دوی د وتلو پر مهال بریدونه وشي نو سخت ځواب به ورکړي. د پوځي شنونکو په باور طالبان لا هم د مای تر لومړۍ نیټې خپل تعهد ته ژمن دي، نو ځکه امریکا هم غواړي چې د یادې نیټې تر پوره کېدو مخکې خپل زیاتره پوځیان او وسایط له افغانستانه په خوندي توګه وباسي.